د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی څه یا څې. څه یا څې د پښتو په تورو کې لسم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب لسم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د څه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته ځي او بیا بیرته کیڼې خوا ته راتاویږي. دا راښیي چې څه داسې لیکل کیږي. د څه شکل مو وپېژنده. اوس د څه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، څه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، څوکۍ او ترې لاندې څرخه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د څوکۍ په نوم کې یو ځلې او د څرخه په کلمه کې هم یو ځلې د څه توری راغلی چې هر د څه توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. څه د څوکۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي څه توري غږ دی لکه څوکۍ. تاسې ووایئ څوکۍ، بیا ووایئ څوکۍ. د څرخه په کلمه کې د څه د غږ شکل په سر کې له ر توري سره یو ځای راغلی دی لکه څرخه. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه څوکۍ. شاباس. اوس مو چې د څه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ. د څه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د څه توری په لیکنه کې څلور ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم څه توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د څا په کلمه کې، دریم څه توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اسمان څک په کلمه کې، څلورم څه توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د څڅ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، څه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، څوکۍ او ترې لاندې څرخه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د څوکۍ په کلمه کې یو ځلې د څه توری په سر کې له و توري سره یو ځای راغلی او د څرخه په کلمه کې هم یو ځلې د څه توری په سر کې د ر له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې څوکۍ رسم شوې ده. پوهیږئ چې څوکۍ یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د څوکۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د څوکۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د څوکۍ کلمه له څلورو تورو جوړه شوې ده. څ و ک ی توري چې سره یو ځای شي نو څوکۍ لوستل کیږي. که څ و ک ی پیوسته ولوستل شي نو څوکۍ ته یې غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د څرخه کلمه له څلورو تورو نه جوړه شوې ده. څرخه. د څوکۍ او څرخه په کلمو کې مو د څه توري لیکل ولیدل. اوس به د څه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د څه کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا څوکۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې
د څه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې ده؟ دا څوکۍ ده. د څوکۍ 4 پښې دي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښایئ. شاباس. په هر هغه څه توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د څه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ څه توري پر سر څه توری ولیکئ چې د څه توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د څه د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د څه توري په سر کې شکل لیکو. د څه توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زما مور څرخه کوي. څرخې ته پر لیمڅي ناسته ده. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د څه توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه څه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر څه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو څه توری د څرخه د کلمې په سر کې د ر له توري سره یو ځای راغلی. بل څه توری هم د څرخه د کلمې په سر کې د ر له توري سره تړلی راغلی دی. او بل څه توری د لیمڅي کلمې په منځ کې د ما او ید توري ترمنځ راغلی. زما مور څرخه کوي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي څرخې ته پر لیمڅي ناسته ده. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې زما مور څرخه کوي لیکل شوی پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه څرخې ته پر لیمڅي ناسته ده د جملې په سر ولیکئ. زما مور څرخه کوي. څرخې ته لیمڅي ناسته ده. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا څوکۍ ده. د څوکۍ 4 پښې دي. زما مور څرخه کوي. څرخې ته پر لیمڅي ناسته ده. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر څه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو په سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي
نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا څوکۍ دا د څوکۍ څلور پښې دي. زما مور څرخه کوي. څرخې ته لیمڅي ناسته ده. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د څه توری لیکل شوی دی. د دې هر یو څه توري د پاسه څه توری ولیکئ. کله مو چې هر څه توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا څوکۍ ده. د څوکۍ څلور پښې دي. زما مور څرخه کوي. څرخې ته پر لیمڅي ناسته ده. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې څه توري تمرین وکړئ. د څه توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي څه توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا څوکۍ ده ولیکئ او په توره کرښه د څوکۍ څلور پښې دي ولیکئ. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري په سر کې شکل لیکو. د څه توري په سر کې شکل لیکو. د څه توري په منځ کې شکل لیکو. د څه توري په منځ کې شکل لیکو. د څه توري په پای کې شکل لیکو. د څه توري په پای کې شکل لیکو. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري یوازې شکل لیکو. د څه توري په سر کې شکل لیکو. د څه توري په سر کې شکل لیکو. دا څوکۍ ده. د څوکۍ
څوکۍ څلور پښې دي زما مور څرخه کوي څرخې تعلیم څي ناسته ده دا څوکۍ ده د څوکۍ څلور پښې دي. په دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د لیک په وخت کې د څه توري شکلونه لکه غوڅ، څه، اسمان څک، څڅ یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: څوکۍ، څرخه، غوڅ، څه، اسمان څک، څڅ، څلور پښې، مور، زما، لیمڅی، ناسته، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې